زمونږ دا رزق ولې دومره تنګ دی او په رزق کې برکت نشته؟ ډېر اهم او ډېر بهترین بیان دی چې د دې وجه څه ده. راځئ چې ټولې په شریکه باندې دا بیان وکړو. د استغفار د لاسه الله انسان ته ډېر خیر برکت او طاقت ورکوي او دا موږ ټول غواړو خیر برکت پراخه رزق نیکمله بچي او بچي په بدن کې زور طاقت دا موږ ټول غواړو که نه څوک یې نه غواړي. د دې یوه لار هغه استغفار ده. نن سبا دا بېروزګاري عامه شوې ده د مسافرو کې هم او ملک کې هم غفلت ته زموږ وګوره چې دغه یو طرف ته م سوچ دی چې په څه طریقې سره به دا مال ډېرېږي او دا ولې کم شو دا ولې مزدوري کمه شوه خو دې طرف ته موږ نه ګوري چې زموږ د الله سره رابطه څنګه ده. یا زه مزدوري کوم رزق ګټم خو پکې برکت نشته د دې به آخر څه وجه په بچو کې برکت نشته په کار کې نشته په کور کې نشته په ژوند کې نشته. دغه یو وجه دا ده چې موږ د استغفار نه غافله یو موږ د الله نه بخښنې نه غواړو ځکه چې کله انسان د مصیبتونو چې په ده باندې راځي دا د ده د ګناهونو د لاسه راځي او ګناهونه ختمیږي په استغفار سره. سورة نوح کې الله رب العزت د نوح علیه السلام خبر را نقل کړی ده چې هغه خپل قوم ته څه ویلي وو فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وی الله ما ویلي خپل قوم ته نوح علیه السلام چې بخښنه غواړئ د الله نه الله ډېر بخښونکی ذات دی. ګوره غفار د الله نوم دی یو غفور دی یو غفار دی. غفور معنی ده بخښونکی غفار معنی ده ډېر بخښونکی. د الله یو نوم غفار دی خو هله به راته وبخښي ته خو واپس شي ورته وی ما دې خپل قوم ته ویلي چا ویلي نوح علیه السلام ما دې خپل قوم ته ویلي دي چې بخښنه غواړئ د الله نه الله ډېر بخښونکی ذات دی. قصه به دله درکړي ګوره دې فایدو ته يرسل السماء عليكم مدرارا راوبه ورئ په تاسو باندې بارانونه پرله پسې مدرارا ډېر بارانونه باران که غواړي استغفار ډېر ويمددكم بأموال وبنين او زیات به کی تاسو لره مالونه او زامن. د مال د ډېرولو طریقه هغه استغفار. زامن غواړي د الله نه بچي غواړي استغفار. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا او درب کی تاسو لره باغونه او درب کی تاسو لره نهرونه. فصل میوه باغونه پاغي کې برکت د هر څه سره استغفار د هر څه د استغفار سره ته میلاویدی شي. سورة هود کې دا ذکر دی وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ او ډیر به کی تاسو لره طاقت سره د طاقت ستاسو یعنی د کوم طاقت چې ستاسو دی د دې سره به الله نور طاقت هم تاسو له درکړي چې کله الله نه بخښنه غواړئ. زه غواړم چې یو کس ماته ذکر کړي د ایتونو کې څو خبرې ذکر شوې کتاب چې ورسره مي او ورته ګوري هم او جواب ورته نه معلوم. نوح علیه السلام قوم ته څه ویلي تاسو له به الله څه درکړي الله به مو وبخي. بارانونه به راوورئ دوه زامن به ډېر کړي مال به دله ډېر کړي باغونه به ډېر کړي نهرونه ولې به دله ډېرې کړي او دا بل ورسره څه دی طاقت به درکړي. دا ټول په استغفار سره میلاویدی شي. ښه ده د شیخ صاحب اهم او قیمتي بیان چې تاسو واورېدو دغه شان اهم او بهترینو بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة